پښتانه په دې کې هم غلطي ډېر زیاته چې په استخاره کې خوب لیدل یعنی فرض عین دي بس خامخا به انسان خوب نه نو به استخاره صحیح کوم خوبونه لیدل نو استخاره به صحیح نه دا چې دینی کم معاملات هم دي دینی معاملات باغی کې څوک استخاره نه کوي مثلا اوس یو کس دی د مونږ وخت او اراده به استخاره کوم چې مونږ کوم کې نه کوم نه ګوردا سي بنوي ښا مونږ دا فرض دی د کې د استخارو ضرورت نشته بسم الله الرحمن الرحیم نن ز تاسو ته د استخاره یو مسنونه طریقه خیم چې په کومه طریقه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام ته خودلې ده رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با منګتا د استخاری د څه خودنه کول او د څه براته ویلا لکه څنګه چې د یو قرآن کریم یو آیت یا یو سورت راته به خودلو همدغه سی به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د استخاری متعلقه خودنه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله چې تاسو په خپل ټولو کارونو کې استخاره کوئ نو راځي ز تاسو ته د استخاری یو اسانه طریقه خیم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ترا پاتې ده یو طریقه دغه ده ځنې نورو کتابونو هم طریقې را نقل کړي دي بشماره طریقې دي خو تاسو ته نن پشمار یو دانه نیمه خیم اسانه یو خو د لوی استخاره چې دا کومه چې په عرب کې مشهوره ده نماز کتاب ورکوټه نماز کتاب ملاویږي پاغه کې هم دا غي ذکر شته دي دا روایت هم هغه استخاری ولا کې را نقل کړی دي دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت نقل کړی دي هغه دعا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك دغه یو دعا پهلا د ټولو نه تاسو ته د استخاری چل خیم خرازی دا غینه مخ کې استخاره په کوم کارونو کې کولای شي او په کوم کې نشي کولای نو دا ډیره ضروری خبره ده ځنې بیچارهګان په دې خبره باندې پوي نه وي چې اوس استخارات آیا په دینی معاملاتو کې دا که دنیوي معاملاتو کې په کوم معاملاتو کې استخاره کولای شي نو ګوردا یاد ساتئ چې دینی کم معاملات هم دي دینی معاملات باغی کې څوک استخاره نه کوي مثلا اوس یو کس دی د مونږ وخت او اراده به استخاره کوم چې مونږ کوم کې نه کوم نه ګوردا سي بنوي ښا مونږ دا فرض دی د کې د استخارو ضرورت نشته یا مثلا تلاوت کم کوونه کوم نه دی پسې با استخاره کې نه دې شي نو پسې به استخاره نه کوي ګوره دا د استخارو د لپاره نه دي دا سینه د استخاره د دې لپاره ده مثلا یو دنیوي کار دی کله رزق تلاش کول متعلق دی کله رشتې متعلق دی کله کاروبار څه خبره ده یا د چا سره د فیصله یا دغه سينور څه معاملات دي دنیوي چې په هغه کې تغواړي چې دا معلومه کې چې آیا په دې کې به ماته خیر ملاويږي که براته شر ملاويږي نو د دې لپاره رسول الله مبارک ګوره دومره مهربان نبی تیر شوی دی او دومره خپل پیغمبر چې صحابه کرام په وخت کې رسول الله مبارک بعینه موجود هم وو صحابه کرام دا غنه پریکټیکل تاسو کولای شئ چې دا کار شروع کو کوي شروع نه کو مونږ ته ګټه کوي که تاوان را کوي رسول الله مبارک ته ډایرکټ د وحی په ذریعه سره معلومېدل هم شو لدی باوجود هم زمونږ ګران او خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ډیره اسانی ورکړي اسانی څنګه ورکړي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم رستو چې کم خلق را روان دي دا غي فکر هم ساتي رسول الله مبارک رستو چې کم خلق را روان دي دا غي فکر هم ساتي چې نو سره به وحي وي مطلب نه به دا غي په وحي کې وحي نازلېږي او نه به سره پیغمبر وي بلکې صرف کتاب الله او سنت رسول به سره وي نو سنت رسول زموږ سره شته الحمدلله موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوار لسو وکاله مخکې د ارزه خودلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو د خېګړې د پاره د خپل امت د خېګړې د پاره یو داسې طریقه امت ته خودله ک بالفرض والمحال له صحابه سره زیم د تصدارک ویل شم ما ته وحی راشي خو نور خلکو ته خو نشم ویل ډایرک
نو لہذا هغه به خپل رب سره په خپل باندې مشوره وکي. استخاره طلب د خیر ته ویل کیږي. استخاره معنا دا د طلب د خیر، د خپل رب نه د خیر غوښتنه کول، د خپل رب نه د خیر غوښتنه کوله د استخاره معنا دا د یاد ساتي. نو کله چې انسان ته یو ضروری کار پیښ شي، مثلا ز کاروبار شروع کوم، یو دا کاروبار په اړه کې زوس اندېښمن دي ما چې آیا دا کاروبار به ماته ګټه راکړي که تاوان راکړي، یا مثلا زه یو ځای کې نکاح کول غواړم، یا یو ملګری نکاح کول غواړي، دی وایي چې زه په دې نکاح کې به ماته نقصان رسیږي که به ماته فائدہ رسیږي، یا دغه کوم بل کار لپاره. نو د دې لپاره استخاره ډیر ضروري سیز دی. رسول الله مبارک به صحابه کرامو ته په دغه کارونو کې ترغیب ورکاو، بار بار به ترغیب ورکاو په دې خاطر باندې چې د انسان ته خیر ملاو شي او د انسان د خیر نه مال مال شي. نو د استخاره لوی کردار هم په دغه سيزونو کې دی. او د آیات ساتي کلم چې استخاره کوي په هر یو کار کې، نو پهلا بخپل زړه خالی کوي. دا څنګه چې اوس مثلا د چا یو جنې خوخه ده چې بده کې زما خیر دی که زما شر دی، او بس په ذهن کې پهلا نه دا نیولې ده چې بس زما پکې خیر دی او شر مې پکې شته نه دی، او بیا استخاره کوي. نه، تا په خپل په ځان دا حکم لګولې دی، نو بیا استخاره د څه لپاره؟ اول به انسان ځان خالی ذهن کې دا طریقه یاد کوي. ګوره اول به انسان ځان خالی ذهن کې، مطلب دا ذهن به بالکل خالی کی د دې خبره نه چې په دې کې زما خیر دی که زما شر دی، دا ماته نه معلومه. یعنی دا بخپل رب ته ور وسپاري چې پروردگار دا تا معلومه ده، ماته هیڅ نه معلومه، ته زما په باره کې فیصله وکړه. نو دا فیصله په خپل نه کوي، رب ته پریدي. نو د استخاری طریقه هم دغه ده، هم دغه سي بذهن جوړ کی. او بهترینه طریقه خدا ده چې انسان خوشبو لګي، خسته کپڑے واچي، اولامبي، نو دا بهترینه طریقه ده. خو بالفرض والمحال داسي سہولیات نوی میسر، هم دغه سم کې دي شي. بهترین وخت دا دی چې په کوم وخت کې نفل کول جایز وي، انسان په هغه وخت کې استخاره وکي. که مثلا دغه اوګدا غټه استخاره کوي، نو د ماخستن د مونږ نه پس دغه خسته وخت دی چې انسان ته یک سوی ملاو شي، بالکل تنهایی وته ملاو شي، ته تنهایی ماحول او ډیر اولګيږي. بیا دغه سي پاکي کپڑے، مزیدار بستر، دا ارس ځان تواچي، بیا 2 رکعات نفل وکي. د 2 رکعات نفل نو وروسته بیا دغه دعا وای. دا دعا دلته تاسو ته ان شاء الله په سکرین باندې مرکوما، او بیا یو دغه کې ملاندې شیر کوم ځا ډسکرپشن کې چې هغه کې مراشي دغه سي ان شاء الله زبه یا په کمنټ وغیرہ کې شیر کما، نو ان شاء الله تاسو ته په اسانۍ باندې دا دعا ملاويږي. یا ګوګل کې ځان ته یو انسان سرچ کولای شي چې زه د استخاره دعا غواړم، نو هغه کې هم په اسانۍ باندې راشي، ان شاء الله دومره مشکل باندې جوړيږي. بهر حال دغه دعا به وای. په دې دعا کې ها د یاد ساتي، دا یو ورکوټه غونته کې پوینټ دی. پکې هغه پوینټ دا دی چې پاره کې راضي 2 ځای کې، په دې دعا کې 2 ځای کې راضي. ان شاء الله زما دایره ته نتاو کوم او هغه دعا په سکرین باندې تاسو ته وخیمه. په دې کې راضي ان هذا الامر دغه ټکی راضي. نو دغه ټکی کې د تغور کوي چې تاسو د کم کار مطلب وي، چې یعنی معنا دا د رشتې د لپاره استخاره کوم یا د کاروبار د لپاره استخاره کوم، دغه سیس په ذهن کې نیول لازم دي. نو دغه په ذهن کې اونیسي او بیا ان هذا الامر ته را ورسیږي، دغه تصور به وکي. بیا دویم ځل باندې چې کله الله هذا الامر را ورسیږي، نو بیا دغه تصور وکي او بیا د هغه نو ورستو دعا وغواړي چې پروردگار استخاره مې وکړو ستراته د خیر لار اوخه. نو د ګوره دا ضروری خبره نه ده. ها پښتانه په دې کې هم غلطي ډېر زیاته چې په استخاره کې خوب لیدل یعنی فرض عین دي، بس خامخا به انسان خوب ویني نو الله به استخاره صحیح، کوم خوبونه لیدل نو استخاره به صحیح نه دا څنګه ده. ګوره دا یاد ساتئ، استخاره اطمینان د زړه، چې اطمینان د زړه په استخاره سره راغو. مثلا تا بالکل الله تعالی لاري کولا اول شروع کې، مثلا یو کاروبار اراده دې کړی دا الته مکمل د استخارې نو ورستو بس لارې تا ته کولاو شو، ټولې لارې ته کولاو شوې، مسا کاروبار کې تا ته ګټه ښکاره شو، بس ډېره زیاته زړه دې په مطمئن شو، بس دقه بس پوه شه په دې باندې چې الله تعالی ما ته بس دغه طرف ته سیګنل راکړه بس چې زه دا کاروبار شروع کوم، ان شاء الله دا زما لپاره بهتر دی. یا یو نکاح کول غواړي څوک او پاره کې الله تعالی اسباب د سه مهیا کې چې بالکل رکاوټونه ختم شي او یو شی ختم شي او بزر په دې باندې مطمئن شي. ها کچا خوب لید دا ډیره بهتره خبره ده یو عالم ته دی بیان کی، خو کچا خوب نو لیدلې نو د ګوره د صرف اطمینان د زړه ته ویل کیږي او کې دې شي دام کې دې شي چې په پهلانې پیرمانه زړه مطمئن نشي، په دویمه مطمئن نشي، په دریمه نو او پیرې استخاره کولې شي او نډیرم کولې شي چې زړه ته اطمینان تکڅو نه ملاو شوی. خو به هر حال زړه ته چې اطمینان ملاو شي کله که په پهلا ځل سره ولې نه دی
نو مستا استخاره مکمل شوله او ته په دې خبره باندې مطمئن اوسېږه چې ان شاء الله الله تعالی په دې کاروبار کې ماته خیر راکړي ماته بشر نه ملاويږي. ها بل مې ته ویلو په شروع کې ما چې زرته یو اسانه استخاره خېمه نو چا سره مثلا د استخاري دومره لوی وخت نشته چې دې پکې نفل پکې وکي یا مثلا دومره لوی دعا پکې وای نو آسان یو دوه ټکی د تخیمه بیا په سکرین باندې تاسو ته شو کوم ان شاء الله آسان دوه ټکی دي او دا دوه ټکی په یاد باندې یاد کړئ ان شاء الله 41 پیری ویل دي چې هر یو کار کې دا کار طرف تروان یو دومره ټیم نه ملاويږي یا یو د رشته طرف ته د رشته لګلې دا دومره ټیم نه ملاويږي چې اوس ته دینه پس استخاره تو کې بلې هزار دوه ټکی واړه دا د ځان سره یاد کړئ نام طلب د خیر دی هغه دوه ټکی دا دي اللهم خير لي واختر لي اللهم خير لي واختر لي دا بهترینه دعا ده ورکوټي د استخاري دعا ده اللهم خير لي واختر لي دې معنی دا ده چې اے پروردگارا خير لي ته زما د پاره اختیار کې داسیز واختر لي او چې کوم سیز ما پر بهتره دی وسغه زما د پاره غوړه کې نو معنی دغه د استخاري دغه اسانه دعا هم تاسو ویلې شي هیڅ مشکل پکې نشته دی دا د استخاري دوه دعاګانې مې توخودلې یو هغه لوی دعا ان هذا الامر والا بلدا اللهم خير لي واختر لي والا نو دا یاد ساتي د استخاري دغه طریقه وا بهترینه طریقه کبيام څوک په یو خبره باندې نه پوي شوی نو بیا خیر دې ماته کمنټ کولای شي ماته هغه کې لیکلی شي نو ان شاء الله زه بیا دا غي د لپاره مستقل تاسو ته بیا بل ویډیو تیارولې شم ان شاء الله